बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी एपीएससी केमिस्ट्री की और दागे ने अलावा ब 9th केमिस्ट्री के यो टॉपिक राजी ची एस पी एंड डी ऑर्बिटल ची रे द दे शेप ची रे संग रे ठीक शो एस ची रे दी तो मंगवा शार्प एस एच ए आर पी शार्प पी तो मंगवायो प्रिंसिपल और डी तो मंगवायो डिफ्यूज्ड न द थ्री ऑर्बिटल्स दी वो द दे शक्ल ची रे आगा संग रे न अवल खबर पे किसदा چې کله مونږ د شیل خبره کوو او بیا مونږ د سب شیل خبره کوو نه اول په سر زمونږ سره شیل یي پاکي الکترون ګرځي بیا د دې شیل ډیویژن شوی کله چې د دې شیل ډیویژن وشي نه هغه ته مونږ وایو سب شیل ټیک شو و زمونږ سره د سب شیل چې دي نو دا د بل سیز نه جوړي چې هغه ته مونږ وایو اوربیټالز او هغه اوربیټال چې دي زمونږ سره د درې قسمتي مونږ وایو اس پی ان ډي او اوربیټال هغه ځای دی چې دا د الکترون د ټیکانې د ټولو نه اخري ځای دی په دې کې د الکترون چې دی دا موجود دي وکړئ اول شیل مونږ ډیوایډ کو سب شیل ته سب شیل بیا زموږ سره جوړیږي د اوربیټالز نه نو دغه اوربیټالز دا سټرکچر چې دی تاسو ته په دې ویډیو کې نن وایم ټیک ده ښه بیک گراوند کې لږ شور وخته ښه اول به مونږ راوالو اس اوربیټال نو په دې کې ما لیکل لې چې شیپ اف اس اوربیټال اوس وکړئ وس اس اوربیټال او اس سب شیل چې دا زموږ سره یو شی دی ٹھیک شو ځکه چې زموږ سره اس سب شیل له په دې کې اوربیټال نه او دې دوه ته مونږ یو نوم وایو اس اوربیټال یو ته مونږ اس سب شیل د دوه چې زموږ سره یو سیز دی په دې کې خبره سره په دې کې خبره دا چې څونه الکترون کمی یو خبر به دا ده چې اس اوربیټال نه دی اس نه مطلب دلته کې مونږ دا غسته شو چې سپیریکل یو ته مونږ وای شارپ خو دلته کې مونږ مطلب وای سپیریکل مونږ وای غوند د دې چې کوم شکلی ناغه داسې سرکولري داسې غونډي یو ته مونږ سپیریکل وای نو کپرس کې الکترون کمی نو د دې د سایز چې دا به وړو کوي که الکترون سی واقعيږي نو د دې د سایز چې دا به غټيږي چې خې الکترون سی واجی نو د دې د سایز چې دا به غټيږي نو دا زموږ سره شیپ اف اس اوربیټال له پدې کې ګران چې نشته ها اوس موږ پی اوربیټال ته راځو نو چې کوم پی اوربیټال له دا موږ مزید ډیوایډ کو درې قسمونو ته یو ته موږ وایو پی ایکس بل ته وایو پی واي او درېمی ته وایي پی زد اوس پی ایکس اوربیټال پی واي اوربیټال او پی زد اوربیټال د دې شکل څنګه د دې شکل چې ډمبل شیپی ډمبل شیپ موږ ته وایو د الکان جیم ته جی باډي بلډینګ لا ناغو د دې مسلز غټولو د پاره داسې چې د وسپرینیوسیس جوړي هغه ته ډمبل وای دا یو طرف را پړسېدلې دا طرف را پړسېدلې نو دی باندې د دې ټرایسپ بایسپ ایکسرسایز کوي دا چې دی غټي ټیک شو نه اول به موږ راوالو پی ایکس دلته کې د دې ایکس مطلب د ایکس ایکسس نو ایکس ایکسس شکل موږ ډراکو ناغه داسې موږ سره هوریزونټلی ټیک شو هوریزونټلی نو دلته کومه وایي چې د پی ایکس شکل بسنګ ډمبل شیپ وي نو د دې پی ایکس اوربیټال دا شکل چې دا به زموږ سره داسې شي ٹھیک وای دا زموږ سره داسې شو دا زموږ سره ډمبل شیپ چې دا جوړ شو دلته کې زموږ سره چې د نیوکلیسي ټیک شو کم طرف ته چې الکترون نږدې دې طرف ته الکتروني دې طرف ته الکتروني چې د نیوکلیس نه کم الکترون لري باغې باندې زموږ سره نیگیټیو چارج دی هغه راځي ټیک شو ها اوس موږ راځو پی وای دا پی وای چې کله موږ ډراکو د ډایمنشن په اړه کې به تاسو اوریدلې 3 ډایمنشن زموږ سره ایکس وای زد ایکس په همیشه موږ داسې پروت ډراکو وای چې دی هغه زموږ سره داسې کوږي تیرچا هوا نو چې کله موږ د پی وای اوربیټال شیپ ډراکو نو دا هم زموږ سره سي ډمبل شیپي نو دا به موږ ډمبل شیپ چې دی موږ ډراکو یې په منځ کې چې دی نیوکلیس ټیک شو نو دا زموږ سره ډمبل شیپ شو بیا زموږ سره پی زد اوربیټال له دا پی زد اوربیټال چې دی دام زموږ سره ډمبل شیپي نو د دې دا سټرکچر بم جدا شي ډراکمه دا زموږ سره پی زد اوربیټال شو بیا و چې دې دوه لوب زی یو لوب دا دی لکه یو سیټ دا دی د تم لوب وي د تم لوب وي یو لوب چې دی په منځ کې نیوکلیس دی د نیوکلیس یو سیټ دی او دا بل لوب چې دی د نیوکلیس بل سیټ دی نو دا زموږ سره پی ایکس پی واي او پی زد اوربیټالز دي زه امید کوم چې پر پوښیږي مخکې پسې زو پی ایکس پی واي پی زد اوربیټال دا اوس ما ډراکو کپرز که زوس دا درې ونه په یو ځای باندې ډراکو یعنی ایکس واي زد ټیک شو ایکس واي زد ډراکو ما
نو x تاسو ته ما وی چې x همیشه زموږ سره څنګه ای x چې دا زموږ سره داسې هریزنټلی دلته به زه ولیکم x بیا زما سره څه دی y دی نو y تاسو زموږ سره څه ترچا و داسې کوږي نو دلته به زه ولیکم y ټیک شو او دا z زموږ سره څنګه ای دا z چې دی دا زما سره داسې نیغ نیغي نو دلته به زه ولیکم z او دلته به هم ولیکم z ټیک شو ها کوز د دې سټرکچر راکوم نو x چې دی زما سره داسي ټیک شو دا x وزو دا راکوم بیا زما سره y چې دی y بم زو راکوم نو y به چې دی زو د شډ راکم بیا زما سره z دی نو دا z بم زو د شډ راکم نو په دې طریقه باندې دا زما سره x y z اربیټال د دې دا شکل چې دی په دې طریقه باندې راځي ټیک شو ها اوس موږ راځو شیپ اف d اربیټالز نو شیپ اف d اربیټال چې دی په دې مزید 15 قسمونه یو ته موږ وایو dxy بل ته وایو dyz بل چې دی dxz او بل دی dx سکوير y سکوير او بل دی dz سکوير ټیک شو او د دې شکل څنګه د دې شکل چې هغه ډبل ډمبل لوبز په دې کې ډبل ډمبل لوبز په دې کې ټیک شو په دې کې زموږ سره چې دی x y z کې زموږ سره سنگل لوب دی کنه په دې کې زموږ سره چې دی ډبل ډمبل شیپی ټیک شو اوس وکړئ اول زما سره dxy دی د سټرکچر چې زوبه سما نه دا زما سره x شو او بیا زما سره y دی نو دا y زما سره داسې راغی زه چې اوس د دې ډایګرام ډرا کوم نو د دې ډایګرام لکه څنګه چې تاسو ته ما x وستو دا غي نه علاوه چې دی ما y وستو د دې دا شکل چې دی دا هم دغه شان دی ټیک شو وکړئ ها اول زما سره x ته زوبه د دې نه شروع کوم دا زما سره x راغی ټیک شو ډبل ډمبل وته څه کوي ما چې د دې نه مخکې x موږ جدا وستو y جدا وستو z جدا وستو ډایګرام موږ ډرا کو خو په دې کې دوه ډبل ډبل لې x ته y زموږ سره راغلی شي کوئی دا زما سره څه شو دا زما سره x y دی کنه x ډایګرام ما ډرا کو بیا زما سره چې y دی نو د y دا ډایګرام هم جدا سره ډرا کوم دا اربیټال چې ما ډرا کو دا زما سره داسې شي ټیک شو بیا زما سره y z دی نو y زموږ سره کوږي z زموږ سره نیغي تاسو ته چې ما وي نو اول بزو دا y ډرا کوم ټیک ده نو y ما ډرا کو بیا زما سره z دی دا z بم زو ډرا کوم نو دې دا شکل چې دی زما سره داسې شو ټیک شو بیا زما سره dxz دی نو x زما سره بالکل نیغ دی y زما سره چې دی ورټیکل دی x هوريزونټل دی نو دا خو آسان دي څه کوی ټیک شو دا زما سره څه شو x او z شو بیا x سکوير y سکوير دی نو دا هم زموږ سره دې دې څه کوی بدی کې ګران څه نشته دا زما سره x سکوير شو او دا چې دا زما سره y سکوير شو ټیک شو بیا زما سره dz سکوير دی نو z سکوير چې دی د دې اصل کې مطلب دا دی په z سکوير باندې چې دی لګزان پوه کوي په z سکوير به داسي کنه لکه z چې دی هغه موږ داسې نیغو باسو کنه ټیک ده دا زما سره z دی دا زما سره سنټر دی z سکوير مطلب دوا ډبل بدی کې بس دې چلی لکه یو پیر تر راکو بیا دې بل پیر راکو نو دا سلورم نمبر سټرکچر چې دی دا بستانه پټي چې کوه دا ما یو پیر راکو کنه ټیک ده خو دا زما سره سکوير دی چې زما سره سکوير د زوبل پاس پتی باندې بل راکمه لپاسه ما بل راکو نو دا زما سره dz سکوير دی ټیک ده نو دا زموږ سره وو shapes of sp and d orbitals امید کوم په دې بچی تاسو پوښی وی کې بیا په کوم څه تاسو ماته په کمنټ کې وایي چې تاسو کنفیوژن چې دی آغاز ولري کما ان شاء الله سګران په کیسه نه کبدی بس بیا نور صحیح ناغم تاسو ماته په کمنټ کې ولیکئ او زه اپلوډ کما ثانک یو ډیر مننه